یو لږ عمل دی، څلور عمل دا وکړي د سره د خیره سره چې دا تر علم هم فضیلت لري، تر هر کمال فضیلت لري. تر علم ځکه فضیلت لري چې ما درته وویل چې دا کم قانون چې موږ وایو دا مستحبات دي. تاسو پوهېږئ موږ تاسو ته علما په سر کې د کتابو وایي موږ تاسو اوس په مستحب علم کې اخته یو. فرض عین هغه علم دی چې د لمانځه زده کړه ده، منطق دی، حکمت دی، مستحب علم دی. او دا زه چې کوم څلور کاره درښیم دا سنت دي. ستا په فکر سنت ډېر ثواب لري که مستحب؟ یا سنت ډېر ثواب لري. په دې باندې به د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت امي، په دې باندې به د الله سره محبت امي، او په دې باندې به د استادانو سره محبت، او دا پتا کې کمال هم راوړي. په لنډو الفاظ درته وایم. یو صلوا علی د ورځې استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا یو شی. دوهم صلوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا دعا. دریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بس دا تر پایه وایه که تر هغه ځایه وایه، که دا ځای وایه وصلی الله علیک یا رسول الله یا صلی الله علیه وسلم وصلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم، دا ځای وایه. څلورم دا درې. څلورم که دا ویلی چې لا حول ولا قوة الا بالله، که دا نسې ویلی بیا څه وکړه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. دغه څلور شیان دا هر یو چې ډېر وخت ونیسي نو 10 دقیقې وخت به ونیسي، 10 لا هم نه نیسي. په 6 دقیقې کې دا څلور سره شیان زه درته وایم، تاسو یې هم ویلی سئ. ستا به دا فکر دا خو وسا شیان دي او دا کله ویلي که نه ویلي، دا فکر ونه کړې. پام کوه، د صحیح البخاري آخري حدیث دغه دی، آخري حدیث. هغه ورځ چې استاد هم په جذباتو کې راغلی وي، شاګردان هم په جذباتو کې، د استاد او د شاګرد د فراق ورځې نور لنګوټه ور پر سر کي، شاګرد خپل کور ته استي، استاد په آخري ورځ پر دې حدیث تحقیق ورته کوي، وایي ورته غوږ ته کلمتان، دوې کلمې دي حبیبتان الی الرحمن، رب العالمین ته خوښې کلمې دي، دا ستا په خوله کې رب ته خوند ورکوي. ثقیلتان فی المیزان، بس پکه به نه ورته ګورې، په ترازو کې بیا ډېرې درنې، ترازو پله را درنوي څه شي دی؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د چا په ژبه موږ ته دا خبره کېږي؟ د رسول عربي صلی الله علیه وسلم په ژبه دا خبره راته کېږي. د چا خبره راته کېږي؟ رب کائنات وایي دا محبوب دي دا کلمې ماته. دا څنګه ژبه ده چې داسې کلمې ته راوځي چې رب دا کلمې محبوبې وي؟ دا څنګه انسان دی چې تر ژبه یې هغه کلمې راوځي چې رب ته محبوبې وي؟ دا ته یې طالب جان خالص دغه ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یو دوهمه کلمه چې مې درته وویل دا خو هغه شی و چې ما درته وویل 100 واره یې ووایه استغفر الله. الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابي مبارک ته فرمایي زه 100 واره د ورځې وایم استغفر الله استغفر الله. ای پروردګاره ما ته بخښه وکړې، ای رب راته عفو وکړې. صحابي د تعجب ورته ولاړه، یا رسول الله تا ته خو د دنیا و ما فيها ګناهونه رب ما معاف کړي دي، ما قبل و ما بعد ګناهونه رب درته معاف کړي دي. ته څه کوې چې دا وایې؟ دی وایي تا ته خوند نه درکوي چې زه د رب العالمین یو شاکر بنده جوړ سم؟ نو دا ګوره ستا د بدن شکر دی چې ته د ورځې وایې استغفر الله استغفر. دا یې دعا. دریم درته مې درود شریف ووایه. صحابي مبارک راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله اعمال مې دا دي، نبي علیه السلام وایي خپل په عمل کې درود وګرځوئ. څومره یې وګرځوم؟ وایي 15 حصه وایي که ډېر شي خیر دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته کې تر دې ډېر کم خیر دی. وایي 4 حصه وایي کې تر دې وایي 3 حصه وایي نصف وایي کې تر دې ډېر کم خیر. دا هغه کار دی چې رب وایي زه هم کوم خو ته هم وکړه. درود شریف هغه کار دی رب وایي زه هم کوم ته هم وکړه. ورسته په عباداتو کې بل داسې عبادت موږ لرو چې رب وایي زه هم کوم ته وکړه؟ یا رب وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی،
الله او د الله رب الجلال ملائکه پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم درود وایي، یعنی د رب د طرفه ور باندې رحمت او فیضات کیږي. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانانو چې ایمان مو راوړی دي، صلوا علیه وسلموا تسلیما، پر خپل نبی باندې پر خپل محبوب باندې درود ووایاست. دا دعا درې شي. څلورم شی مې درته لا حول ولا قوت وایي. لا حول ولا قوت دا د دپې د وسوسې دپاره، د بدخوابۍ دپاره، د بدو خوبو لیدلو دپاره، د شیطاني دسیسو دپاره بهترین علاج دی. یا لا اله الا الله. حضرت موسی علیه السلام فرمایي اے پروردگار زه خو ستا نبی یم، خلک مې په قوم کې په دې پېژني چې دا هغه نبي دی چې د رب سره خبرې کوي، نو یو داسې ذکر هم راوښیه چې زه پټ تا په یادوم، ستا سره پټ لینې او ژر ما کې حضور راځي، په ما کې انقلاب راځي. الله رب الجلال ورته وایي لا اله الا الله وایي، لا اله الا الله. و یا رب دا خو هر چا زده دی. رب ورته وایي چې هر چا زده دی، دغومره یې فضیلتونه دغومره یې خوندونه ډېر دي، نو دا شان در سره یاد وساتئ، کوشش وکړئ.